الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سورة هود. دې سورت رب د مخکې سورت سره دا ده. مخکې سورت کې په مسله توحید باندې عقلي دلایل ذکر شو. نو دې سورت کې نقلي دلایل ذکر کړي د پیغمبرانو نه. سورت کې څلور خبرې بیانې: رد الشرک فی العبادت او رد الشرک فی العلم او تشجیع په دعوت د توحید او تسلی پیغمبر ته. خلاصه دا په دې کې درې باب دی. اول باب دی څلور شاته پورې. دې کې اول ترغیب دی قرآن ته او د سورت مضامین دا ټول به دې کې ذکر کیږي او زجرونه دي چاته چې انکار کوي د قرآن نه، او به تخویف یو خروی د منکرینو ته او زیر د منونکو توحید ته. الف لام را. الله پوهیږي په معنا دي حرفونو باندې. زمونږ د الله په مراد باندې ایمان دی. کتاب احکمت آیاته. ترغیب دی قرآن ته. د قرآن صفات به ذکر کې درې. دا کتاب دی چې حکمتونه ډک شوي دي، آیتونه دي. د دې آیتونه د حکمتونه ډک دي. بله معنا دا چې آیتونه محکم دي، منسوخ کېږي نه په بل کتاب باندې، فساد پکې نه راځي. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ثم تعقیب ذکری د پاره ده. بیا دا خبره واوره. فصلت تفسیر کړه شوی په دې کې داری ضروري خبرې. من لدن حکیم خبیر. طرف دا ذات نه چې حکیم دی، خبردار دی په څه باندې، حکمتونو والا دی، هر کار په حکمت باندې بنا دی. خبیر دی په جزئیات او باریکیات باندې پوهیږي. الله تعبدو الا الله. اول دعوه د صورت د یو الله بندگی کوي، الله سره بندگی کې شریک مه جوړوي. الله تعبدو الا الله چې مکوي بندگی دي چا مگر د الله. مخکې فصلت کې معنا د قول پرته ده. الله تعبدو قال الله تعبدو الا اياه. ویلی دی چې چا بندگی بنه کوي مگر د الله. اننی لکم منه نذیر و بشیر. بشک زه ستاسو دپاره الله طرف نه ویرونکی زیری ورکوونکی یم. وان استغفروا ربکم. او دا امر یې کړی چې بخښنه غواړئ د خپل رب نه. ثم توبوا الیه. توبه وباسئ هغه ته. استغفار په ژبه سره ژبه باندې بخښنه وغواړه، او توبه دا په زړه سره چې ګناهونه پرېږده. یمتعکم متاعا حسنا. فایدې د توبې او د استغفار ذکر کوي. فایدې به درکړي دا ستا فایدې ښایسته الی اجل مسمى. تر نیټې مقرر پورې. ویؤتی کل ذی فضل فضلا. او وربکې هر غوره عمل والا ته فضله غوره بدله خپله. غوره عمل چا کړی هغې نه به الله تعالی غوره بدلې ورکړي. وان تولوا فانی اخاف علیکم. که چیرې مخ ګرځوئ تاسې نو بېشکه زه یېرېږم په تاسې باندې عذاب یوم کبیر. عذاب د ورځې لوی نه. دا د عذاب ورځ چې هغه لویه په انسان باندې، یا عذاب د قیامت ورځ د قیامت مراد ده. الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. دا تخفیف اخروی شي. خاص الله ته واپس کېدل ستاسې دي. وهو على كل شيء قدير. الله پر څه باندې قدرت والا دی. الا انهم يثنون صدورهم.
دم دعوه د صورت کې داخل دی الله فارسمانی پویږي د الله نه څه پټ نشته دی نه دغه الله بندګي وکړي د بل چا بندګي مه کوئ الله نه سوا د بل چا بندګي مه کوئ الله سره بندګي کې څوک شریک مه جوړوئ الا خبردار انهم یسنون صدورهم بشک دې رانغاړي سینې خپلې سینې رانغاړي په دشمنی د حق سره دشمنی کوي لیستغفوا منه دی پایزام پټکیم منه دی الله نام الله نظام پټي په خپل ګمان باندې یا د رسول نظام پټي یا رسول الله باندې پويږي نه ویم نه چتا مقصد د آیات دا دی دوی د مؤمنانو سره د نبی صلی الله علیه وسلم سره کینه کوي او ګمان دا چې الله موږ خبر نه دی الله وی چې دې په هر حال باندې خبرم اعلی خبردار خین استغشون ثيابهم کله چې دې ځان پټې په جامو کې یعلم فیږي الله تعالی ما یسرون پاس باندې چې دې پټې او ما یعلنون پاس باندې چې دې ښکارا کوي انه علیم بذات الصدور بشک الله په دې پاس چې سونو پسین خدي وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها د دې آیت مقصد دا دی چې کارونه جوړاون کې رزق ورکون کې الله دی دغه الله بندګي وکړي د الله سره په بندګۍ کې شریک مه جوړوي رزاق د الله صفت دی ډېر رزق درکوي دله نو ولې دغه بندګي نه کوي وما من دابة فی الارض نشته اذن د سر په ځمکه کې الا علی الله رزقها مگر په الله باندې د روزي ورکول داغي دا به لکی ما یدب علی الارض چې پس مکه باندې هغه ژوند تیری او ځمکه باندې ګرځي دا به ډېر انواع دي د مخلوقاتو الا علی الله رزقها الله په سامه دې رزق لازم کړی چې زه به ورکوم نو د رزق ذمہوار الله دی داغه بندگی وکړي یو کس ته چای ویلا وی من اين تاکل کم ځنه خوراک کې روزي د کم ځنه ده تنخواه لري تجارت کیسه چل گیا او ته په جواب کې ول الذي خلق الروح ياتيها بالطحين والذي شدق الاشتاق هو خالق الرزق ځرنه چا جوړ کړی دا هغه ته وړ راځي کنه غنم راځي وړ کی داخله چې چا چې لیکلی دا وخت به برابر کړی دا خوراک استعداد به کیا چولې ما قریزه پیدا کوي ولا رزاق د الله صفت ده ابو سید ته چا ویلا منای نه تاکل کوم ځای نه خوراک کې دعوت سبحان الله الله اکبر ان الله يرزق الكلب فلا يرزق ابا سید الله سپیت روزي ورکې نه مال به نه راکې زه د الله بنده ما الله رزاق ده حاتم اصم نه نقلی وكيف اخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر د فقر نه ولې ویرګم چې رزاق زما رزق ورکون کې ما تعالی دی ټول مخلوق تعالی روزي ورکي کې پتنګ سي کو پاسانته کی تکفل بالارزاق للخلق كلهم وللظب في البيداء والحوت في البحر د رزق زمواري هغه خسته د ټول مخلوق د فاره بیابان په دې غرمو کې په دې ډاګو کې دا زوب ګرځي خادمي وغیرہ دا رنګ په دریاب کې میان ټول الله رزق ورکوي الا علی الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها او پویږي الله تعالی په ځای د آرام د دی باندې او مستودع په ځای سملاستو د باندې کلن فی کتاب مبین دا ټول په کتاب ښکاره کړي چې لوح محفوظ دی وهو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام دې کې دا الله خالقیت او تصرف ذکر کوي دا د مخکې آیت سره تعلق لري خاص الله ذات چې پیدا کړی دی اسمان او ځمکه فی 6 ایام په شپږ ورځو کې وکانه عرشه علی الماء او عرش د الله تعالی په اوبو باندې عرش الله تعالی د ځمکې او اسمان نه مخکې پیدا کړی دی د الله عرش په اوبو باندې
عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ هغه یو ځل خپلې ویندې سره یو ځایوالی وکړ ښځې ورته قهر شوه زه حره ښځې یم ما پرېږدی هغې ته مې اعلان کړی انکار یې ورته وکړی ما څه نه دي کړي ښه یو قرآن راته ووایه نه ده دا شعرونه ویله شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى للكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين اگر علی نبی صلی الله علیه وسلم کې دا شعرونه ویل قصه وکړه نبی صلی الله علیه وسلم وخاندل نو دا مرفوع حدیث په دی باندې چې الله د عرش نه بر دی او عرش د الله تعالی په اوبو باندې دی د اسمانونو بر الله تعالی یو دریاب پیدا کړی دی هغه دریاب د بر د الله عرش دی دا د الله مخلوق دی د الله ترتیب دی چې پیدا کړی دی وکان عرشه علی الماء واشت الله تعالی په اوبو باندې لیبلوکم ایکم احسن عملا دوی پارا ازمیخ کې پتاسی باندې چې کوم یو پتاسی کې خیسته عمل والای وي الله امتحان علی چې خیسته عمل نه چاره زمکه او اسمان الله تعالی دې لپاره پیدا کړی دي چې خپل بندگانو امتحان والی چې څوک د خیسته عمل والا دی الله تعالی په اعمالو کې حسن خوښي حسن اچ الله دې سینې دی ویل چې الله ګوري چې ډېر عمل نه چا دی الله خیسته عمل خوښي عمل کې حسن چې راځي نه هغه دوه خبرو باندې راځي یو په اخلاص او بل په ثواب اخلاص دا چې عمل الله د پاره ریا پکې نه شرک پکې نه ثواب دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ولئن قلت انکم مبعوثون که چیرته ته وی د خلکو دا بهشکه تاسې به دوباره ژوند کېدلی شئ پس د مرګ نه لیقولن خامخوی با کسان چې کفر یې کړی دی ان هذا الا سحر مبین نی دا مګر دروغ د ښکاره دلته سحر په معنا د دروغ او سحر په معنا د دروغ راځي قاموس کې دا معنا لیکلې ده ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده دا بل زورن د منکرینو ته او تخفیف دنیوي دی ولئن اخرنا کچیر رستو کومنګا د دوی نه عذاب د دنیا الى امه معدوده تر یوې نیټې لګي پورې لږه زمانه ته عذاب رستو کو ليقولن خامخا دا خلق بوي دا قول بکی په طریقې د استهزاء ټوکې به شروع کی ما يحبسو څه شي بند کړی د عذاب رسته چې الله وي دې ټوکې شروع کی دا عذاب ولې بند نه راځي جواب ورته کې په تخویف سره الله خبرداری او میتیم په کومه چې راشي ته د عذاب لیس مصروفا عنهم نه به اړولی شوی د دوی نه وحاق بهم او راګیر به کېدوی لره ما کانو به یستهزئون شی چې دوی په پسې ټوکې کوي عذاب به راګیر به دې بچ کېدی نشي ولئن اذقنا الانسان منا رحمه دې کې زورونه د انسان ته په کمزوروالي د عقیدې دی چې کله الله رب العالمین په امتحان راولي اول په خوشحالي بیا په تکلیف راشي نو دی بیا ډېرې ګیلې کوي کله چې وڅکو موږ انسان ته خپل طرف نه رحمت ثم نزعناها من بیا راکاږو موږ دا رحمت د ده نه دا رحمت ترې لرې کړو انه لیئوس کفور بېشکه دا انسان ناامید او ناشکری تندی ترې وکلی حکم انعام چې په الله کړی هغه به یې دي ولئن اذقناه نعما بعد ضراء مستهم دام زورنه ده دی انسان ته کله الله تعالی خوشحالي ورکړي په کار دا د خوشحالۍ په وخت کې د الله شکر ادا کړی دی دی به کبر شروع کړي ولئن اذقناه کله چې وڅکو موږ د تا نعما نعمت بعد ضراء پس د تکلیف نه مستو چې ده ته رسېدلی و لیقولن خامخا وی ذهب السیئات عني لاړل ټول تکلیفونه زما په تدبیر زه چالاکه سړی یم منډې تړې مې ویل هر څه مې ختم کړه الله ته نسبت نه کوي چې الله دا مشکلات ختم کړه انه لفرح فخور بېشکه دا انسان تکبر کوونکی او فخر کوونکی تکبر کې انسان غټ ګڼي فخور د خپل صفتونه خپل خلکو ته کوي ډوزي ولې ډوزمار دی فخور معنا ډوزمار
د دې لپاره چې خپل اوچت منصب خلکو ته ښکاره کړي الا الذين صبروا وعملوا الصالحات دا سره دې منونکو ته لیکن کسان چې صبر یې کړی عملونه یې کړي سنت موافق صبر دا دی چې په راحت او تکلیف کې په توحید باندې کلک دی ایمان باندې کلک دی تکلیفونه که راځي د الله رب العالمین ذکر یاري د الله په توحید کې لګي که راحت راځي د الله په توحید باندې لګي اولئک دا کسان لهم مغفرة دې لپاره بخشش دی او اجر کبیر او اجر دی لوی ولعلک تارک بعض ما یوحى الیک دا دویمه دعوه د صورت ده چې تشدید په بیان د توحید مشرکان کې اعتراضونه کې تکلیف رسې نظرې تنگ نشي کورا بیان د توحید کوا لعل دا استفهام انکاری د پاره ده بس ایته نبی تارکون پر خودن کې استفهام انکار د پاره نبی دا کار نه کوي بعد ما یوحى الیک بعضی چې وحی کولای شي تا ته بعد مراد مسله توحید ته مسله توحید پرې دی نه په دې سره سینه ستا سینه به دې تنګ شي نه تنګېږي ځکه استفهام انکاري دی ای یقولو د دې وجې نه چې دوی وی لولا انزل علیهم ولې نشي نازلېدلی په ده باندې کنزون خزانه دا نبی غریب دی ملګري غریبانان دي ولې ډېر مال نه راځي دله او جا ماهو ملک یا ولې نه راځي د سره ملګر ته کې ملک دی راشه د سره دی یو ځای ګرځي که نه یو ځای به دعوت کوي انما انت نذیر بشکا تیرون کے واللہ علی کل شیء وکیل اللہ پر سمانی ذمہ وار دے ام یقولون افترام دے کم زورنا منکرین تا اور صرف یہ بیان دے اعجاز دا قرآن دا قرآن دی مقابلہ تا سنشی کولے ام یقولون افترا دی وی چې دا نبی دی دا قرآن دی ځانه جوړ کړی دی قل وطیافاتو بعشر سور راوړی د سورتونه مثلی په مثل د قرآن مفتریاتین چې د ځانه جوړ شوي د لسو سورتونو چلنج ورکړئ لس سورتونه راوړئ وجه دا چې غټې قبیلې دغه وخت کې لس وي هره قبیله یو یو سورت جوړ کې راوړئ ودعو راوبلئ من استطعتم څوک چې ستاسې وسي من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین که تاسې رښتینې وئ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله دې کې صدق د قرآن بیانېږي هغه مسله چې الله تعالی دا قرآن د هغې لپاره رالیږلی دی چې هغه مسله توحید ده فإن لم يستجيبوا لكم که چېرته دوی ستا خبره ونه مني فاعلموا پوه شئ انما انزل بېشکه نازل شوی دی قرآن بعلم الله د الله په علم قرآن د الله په علم مشتمل دی یا د الله علم دی چې دا حق کتاب دی ته لایق انسان چې تعالی درکړی دی وان لا اله الا هو او په دې پوه شئ چې نشته دی حقدار د بندګۍ مګر الله لا اله الا هو دا مسله توحید دی پر الله کتاب را لېږلی دی فهل انتم مسلمون آیا وی تاسې منونکي د حکمونو د الله استفهام کې مقصد دعوت دی د الله حکمونه ومنئ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها دیکھئے زورونه دا چاته چاہے خپل مقصد د ژوند صرف دنیا ګرځولې ده دا د دنیا غوړوالی به سبب شي د انکار عن القرآن څوک چې غواړي په خپل عمل سره الحیات الدنیا ژوند د دنیا یرید بعمله وزینتها ډول د دنیا نوفي الیهم اعمالهم
پورا ورکو مونږ دوی ته ثوابونه د عملونو د دوی فیها په دنیا کې وهم فیها لا یبخسون او دوی به فیها په دې کې لا یبخسون کمې ورسره نه کېږي څومره اعمال دي الله یو ټولو به ته به وله ورکم آیات هغه چاته شامل دی چې په دین باندې عمل کوي د دنیا دپاره دنیا پې طلب کوي دین د لپاره مه کوه چې دنیا پې طلب کوي الله به دنیا درکوي خو دین د آخرت دپاره طلب کوه د دین اعمال دا د آخرت دپاره کوه دنیا به الله درکوي ورسره اولئک الذین لیس لهم فی الاخرة مخکې آیت کې چې کوم کسان ذکر شو چې دنیا غوره کړې ده دې آیت کې آیت اوسیره ده دا کسان نشته د دوی دپاره په آخرت کې الا النار مگر اور وحبط ما صنعوا فیها او برباد بشي عملونه چې دوی کړي په دنیا کې دې نه مراد نیک اعمال دي بد اعمال نه بربادېږي د هغې سزا ورکوي نیک اعمال کې کړه به برباد شي وباطل ما كانوا يعملون او بې فایدې دا کارونه چې دوی کول دې نه مراد د بد عملونه دي بې فایدې دي فایده نه ورکوي ولا افمن كان على بينة من ربهم دا درېیمه دعوه ده تسری د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو ته حال د دنیا پرستو ذکر شو نو اوس حال ذکر کوي د دیندار خلکو افمن کان یاتو چې علی بینة په ښکاره دلیل من ربي طرفه د خپلنا ویتلوهم او ملګری د سره شاهدون یو ګواهي کوونکی منه د الله طرفنا شاهد نه مراد قرآن دی ښکاره دلیل باندې قرآن ولو الله ورکړی دی ومن قبله کتاب موسی مخکې دینه کتاب موسی علیه السلام اماما پیشوا و رحمتا او رحمت د موسی علیه السلام کتاب هم دی تایید کوي قرآن هم تایید کوي ځکه په دلیل باندې دی دلته وقف دی نه تقدیر دی کمن یرید الحیات الدنیا وزینتها ولیس له فی الاخرة الا النار دا جزا شو دا چا په شان کېدلی شي چې په خپل عمل دنیا غواړي ډول د دنیا غواړي او آخرت کې صرف هغې له اوري نو دواړه برابر دي نه دي اولئک دا کسان یؤمنون به ایمان لري په دې کتاب باندې ومن یکفر به چا چې کفر وکړو په دې باندې من الاحزاب د مختلفو ډلو نه فالنار موعده اور سے دعا دې د هغې دی فلا تکو فی مریة منه مه کېږه په شک کې منه د دې کتاب نه یا منه ضمیر راجع دی موعد ته فالنار موعده اور زید وادي دې نه شک مه کوه چې دې دپاره د اور نه غیر بل شی دی انه الحق بشک دا قرآن حق دی من ربک طرف د رب ستا نه لیکن اکثر د خلکو نه لا یؤمنون ایمان نه راوړي ومن اظلم ممن افترى على الله کذبا آیات کې تخویف دی د عذاب اخروي مشرکینو ته څوک دی هغه ظالم دا چانه چې جوړوي په الله باندې کذب اندرو الله باندې دروغ دا دي چې د شرک نسبت ورته کوي چې الله شریک لري یا د ولد نسبت ورته کوي دا په الله باندې دروغ جوړول دي اولئک یعرضون علی ربهم دا کسان پیش کولی به شي په خپل رب باندې الله ته پیش کېږي دې پیشې ته ویلی کېږي عرض الخزیان د شرمولو پیشي ټول انسانان به الله باندې پیش کېږي خو دوی به پکې شرمېږي او مؤمنان به عزت ورکولی شي هغې ته ویقول الاشهاد وی به گواهان اشهاد گواهان دا جمع راوړه ځکه شاهدان ډېر دي که نو ملایک به ګواهي ورکوي د انسان اندامونه به په انسان ګواهي ورکوي انبیا به ګواهي ورکوي ابو هؤلاء الذین دا کسان دي کذبوا علی ربهم چې دروغ ویلي په خپل رب الا لعنة الله علی الظالمین خبردار لعنت الله تعالی دی په ظالمانو باندې الذين يصدون عن سبيل الله درې صفات ذکر کې د ظالمانو کسان ظالمان چې خلق منع کوي د الله د دین نه سبیل الله نه مراد توحید دی قرآن دی سنت دی نه خلق منع کوي څوک چې سنت طریقې منع کوي نه دا ظالم دی ویبغونها عوجا لټوي دي کې کوږوالی عوج دا شکونه پکې اچوي چې خلک یې ونه مني شبهات خلکو ته اچوي وهم بالآخرة دوی په آخرت باندې هم کافرون دوی کفر کوونکي دي اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض دا تخفیف دی د عذاب اخروي منکرینو ته
دا کسان لم یکونو نه دی معجزینا بچ کیدونکي پزما کې لازمی معنی چواله معجزین بچ کیدونکي او متعدی معنی نه دی عاجز کون کې دی الله تعالی لرام چې الله عاجز کیو دی ځان خلاص فلاو دې پزما کې او ما کان لهم من دون الله نشته پر سوا د الله نه من اولیاء څوک مددګاران د دې معبودانو کې دې مدد به څوک نشي کولای وره یضاعف لهم العذاب زیتول بشیر پر عذاب ما کانوا یستطيعون ځکه چې نه دی چې طاقت ولري دا ورېدو یستطيعون السمع دا ورېدو طاقت به نه لري وما کانوا یبصرون ندی لیدل کولای شي عذاب د دې ولې ډېریږي ځکه د خپلم گمراهانو نورم گمراهی ته رابلله نه الله ولا عذاب ډېر کړ بل د شرک قسمونه پکې ډېرو نور ګناهونه هم پکې نو عذاب یې زیاتېږي ما کانوا یستطيعون استطاعت دا معنا چې قرآن به بد لګي د بد نو قرآن والاو ته به بد ګټله اولئک الذین خسروا انفسهم دغه عذاب لپاره سبب ذکر کړي دا کسان دي چې تاوان کې چولې دي خپل ځانونه وضل عنهم او رک بشي دینه ما کان یفترون چې دي جوړ کړیو سبب د عذاب خسران نه تاوان دی تاوان ولې وکړه ځکه د ځانې درو جوړ کړیو پیدا وته ورنکلا لا جرم انهم فی الاخره لا جرم دا په معنا د لابد خامخه انهم دی په آخرت کې هم مناصرون دی تاوانینی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دا زیر د مؤمنانو ته کسان چې ایمان راوړل عملونه کې سنت موافق واخبتو الی ربهم او عاجزي کې خپل رب ته الله تعالی عاجزي کې خشوع پکې را اخلاص پکې د زړه اعمال برابر دي د نامه اعمال برابر دي اولئک اصحاب الجنه دا جنت والا دي هم فيها خالدون دي به جنت کې همیشه مثل الفريقين كلاما والسمع والبصير والسميع هل يستويان مثلا دام په مخ کې زیری کې داخل دی دا خلق دا زیری والا خلق دا بنا دی بنا او کوم چې دی مخالفین یا لاندو کانه دواړه برابر نه دي مثال د دوړلو کلامه پشان د لوند ولا سم د کونډه ول بصیر و سمع پشان د لیدون کې او اوریدون کې یو طرف ته وړلا کانا لاندہ دا بل طرف ته اوریدون کې لیدون کې دواړه برابر دي هله سویانه مثلا دواړه مثال کې برابر دي نه دي اعما سم مثال د مشرک او بصیر سمع مثال د موحد آیات کې رد په چا باندې چې کافر او د مؤمن فرق نه کوي د خو د ود فرق نه کوي چې یو شان انسانان دي الله وی نه یو شان نه دي دیندار انسان غوړه دی د بی دین انسان نه افلا تذکرون ولنسیتنا قبل وین ولقد ارسلنا نوحا الى قومه دې څنګه دویم باب یو سلی ولس نمبر آیت پورې دې کې د وو انبیاء واقعات ذکر کړي او سره پکې تخویب او منمن کې زیره ده دلته واقع ذکر کې د نوح علیه السلام ربط د مخکې سره دایم نو فریقین مثال ذکر شي چې دواړه ډلې برابر نه دي نو اوس واقعاتو دغه عاقبت ذکر کې عاقبت نه دي برابر ځکه د انبیاء ډله چې دا د نجات والا ډله ده او د مخالفینو ډله دا تباه کېدونکې ډله ده آیات اول دلیل نقلی د نوح علیه السلام نه اثبات د مسئله توحید وو کې جرأت دغه ذکر شي واقعه د نوح علیه السلام دی صورت کې په تفصیل سره ذکر ده دعوت د نوح علیه السلام تفصیلی په صورت نوح کې ذکر ده او عذاب په قوم باندې په دې صورت کې تفصیلا ذکر ده دغه دعوت اجمالا ذکر کړه ولقد ارسلنا قلنا عليك نوح عليه السلام الى قوم خپل قوم ته او توی ویلا انی لکم نذیر مبین بشکا زتا استویرون کې مخارم الله تعبدوا الا الله بیان کوم دې خبرې چې بندگی بنه کوي تاسو مگر د الله انی اخاف علیکم
بېشکه زیریږم په تاسې باندې عذاب یوم علیم عذاب د ورځې درنې نه دردناک نه دا ورځ دردناک دی یا دا عذاب دردناک دی علیم صفت د عذاب او دا جر د یومین د وجه دی جر للجوار ہوتا وي انی اخاف علیکم یعنی کہ توحید مونه منا الله به دردناک عذاب درکړي فقال الملأ الذين كفروا من قومهم ویلا غټانو کسانو چې کوپر کړهو د قوم دنه ملا ویل کې اشراف ہوتا عزتمن شرافت د دنیا کې شرافت د دینی دواړو ته چې د ملا ویل کې مشران خلک یو د قوم مخوري سره کوي څلور اعتراضونه وکړل اول اعتراض د آیت خو بشر انسان ته څنګه پیغمبر دی دویم اعتراض دا او ته ستا مرګي ذلیل دي ځکه د انبیاء او تابعدار خلک غریبانه دي دریم اعتراض دا وکړو ته څه په موږ غوړه نه یعنی ته پیغمبر نه او څلورم اعتراض دا چې ته دروغجن یې ورپسې آیت کې به جواب وکړي فقال الملأ ولا غټانو کسانو چې کفر کړو د قوم د نوح علیه السلام نه ما نراکا موږ نینو ته لا بشر مثلنا مگر بشر به مثل زمونږه زموږ په شان انسان اول اعتراض وما نراک تبعک او موږ نینو کسان چې تابعداري ستا کړې الا الذين مگر کسان هم ارادلنا چې هغه ډېر کمزوري ذلیل دي په موږ کې بادیه رای سرسری نظر والا دي سرسری نظر والا دي سوچ سمجھ والا نه دي ځکه پتا باندې په بې فکرۍ ایمان راوړی فکر نه دی کړی وما نرى لكم علينا من فضل دریم اعتراض موږ نه وینو ستا په موږ خپل ځان باندې من فضل څه غوره ته په موږ غوره نه یې ته پیغمبر نه یې څلورم اعتراض بل نظنکم کاذبین بلکې ګمان کو په تاسې باندې دروغجن چې ته دروغجن نه یې ته ستا ملګري دا دروغجن وایي نوح علیہ السلام د ټول اعتراضونو جواب ورکړي حاصل دا چې ما سره ښکاره دلایل دي نبوت دی را سره دروغجن نه یم چې تاسې نه منئ نو زه خو په زوره در باندې نشم منلی زما کار صرف بیان دی قال ویل نوح علیہ السلام زما قوم ارایتم آیا فکر کړی تاسې ان کنتم علی بینه که چېرې زه یم په دلیل باندې طرف در خپل نام واتانی رحمتن راکړی ما ته رحمت نه مراد پیغمبري من عندي د خپل طرف نه فعمیت علیکم او دا پټه پاتې شي په تاسې باندې تاسې زما پیغمبري نه خبر نه وي انلزمکموها آیا په زور منلی شو موږ دا په تاسې باندې دا پیغمبري په تاسې موږ په زور منلی شو دا رحمت پیغمبري وانتم حال دا چې تاسې لها دې لره کارهون بدګڼونکي وئ ویا قوم لا اسألکم علیه مالا دې کې اخلاص د نوح علیه السلام ذکر کیږي او سره ترغیب دی قوم ته چې ایمان پرې راوړئ ویې منئ او جواب دی د غټانو د خبرې چې هغې ویلي غریبانان وشړه موږ به ستا تابعداري وکړو ویا قوم زما قوم لا اسألکم علیه مالا نه غواړم تاسې نه په دې باندې څه مال تبه نه لرم ځکه تمګیر سړی بیا حق نشي بیانولی ان اجریه الا علی الله نه دی ثواب زما مگر په الله باندې دی وما انا بطارد الذین او نیمه زه شړونکي کسان را چې ایمان یې راوړی دی مؤمنان نه شړم تاسې وایئ چې دا وشړه موږ به ملګري شو نه ملګري کېږي او که نه خو دا مؤمن دی انابت والا دا به نه شړم ولئنهم ملاقو ربهم بشکه دوی مخامخ کېدونکي دي خپل رب سره لکه زه وشړم زما په سره شکایت وکړي زه به څه جواب ورکوم ولکن اراکم لیکن انم تاسې
قوما تجهلون دسی قوم ایسے جناب پوی کوئی ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتهم دام جواب دے هغه ویله ما کشران وشړه کمزوري خلک وشړه حاصل د جواب دار که زه دې وشړم الله به عذاب راولي زه به څه کوم ما به څوک بچ کړي د الله د عذاب نه ویا قوم زما قوم من ینصرنی تو دې چې ما بچ کړي من الله د الله د عذاب نه ان طردتهم کو دې وشړم افلا تذکرون ونسیتنا قبل وی ولا اقول لكم عندي خزائن الله دیکھم جواب دے اعتراضونو دس اعتراضونا سورۃ انعام کې تیر شیو آلتا په آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شیو دلته په نوح علیه السلام شوی دي معلومه شوه چې اعتراضونه د ټولو مشرکان یو شی دی اعتراضات چې په کوم پیغمبر شوی دی په رستنیم شوی دی اعتراض داو ته څنګه پیغمبرې مونږ ته خزانه راکړه خزانه مالدارم کا ولا اقول لكم زنم تاسو دا عندي خزائن الله چې ما سره خزانه د الله دي زه د سنم چې څنګه زما ملګری بشي نه مالدار بشي خزانه نشته سره اعتراض یو کو چې زین راوخوا ولا علم الغیب جواب شوه په غیب نه پوهیږم ما ته خزانه چې ته معلومه چې چیرته دي بل اعتراض دا ته بشر څنګه ستا خبره ومنو جواب ولا اقول لكم اني ملک زنه ما تاسو ته چې ملک ما کله وی چې بشر نه بشریم بشریت د رسالت سره منافی نه ده ولا اقول للذين څلورم اعتراض دا چې دا کم کسان کمزوري ضعیفان دي دا ځان وشړم تاسو ډوډۍ خواري دي جواب ولا اقول للذين زنم په بازا چا کې تصدرين عيونكم چسپګي غني سترګې ستاسي دی بار کې دا نه ملایو ته هم الله خیر چې ربو نګری د الله تعالی خیر د دې نه خیر نه کومه الله عالم الله خو په دې بما فی انفسکم پاس چې دې نفسونه کړي انی ظلم من الظالمین بشک زه په دا وخت کې ظالمان امام کزه خلاف کومه د اسپک وګڼم بیا بدا ظلمی قالوا یا نو قد جادلتنا فاکثرت جدالنا تو عند منکرینو ذکر کې په نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام ته د نصیحت خبره کې دی او ته جګړه وای ما جګړې دی جوړې کړې دا تو اوسم په حق پرستو باندې لګي چې ځکه کې توحید بیان کې سنت دی بیان کړ د زړو د غلطو طریقو رد وکړه الله ته اختلاف جوړ کړ جګړې مو کوله قالوا دی ویل نوح علیہ السلام قد جادلتنا یقینا تا جګړه وکړه موږ سره فاکثرت جدالنا تا ډېر کله جګړه زمونږه فاتنا بما تعدنا نراوړه تا عذاب چې موږ یې پای باندې کو د من صادقین کې ترشتنی قال انما یاتیکم به الله ان شاء جواب دا د سوال حاصل جواب دا اجازت د الله په اختیار کې کله چې وغوړي راوړي ویل نوح علیہ السلام انما یاتیکم بشکر بولی تاسو ته به د عذاب الله تعالی ان شاء کو غواړي وما انتم بمعجزین نه تاسو بچ کېدونکي د الله د عذاب نه ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم مقصد آیت دا دی لکه څنګه چې عذاب زما په اختیار کې نشته نو ستاسو هدایت زما په اختیار کې نه دی دا د الله په اختیار کې دی فائدہ نه سیتا استانه صحیح زم خیر خوای زما نه را تو کو زی غواړم ان انصح لكم چې خیر خوای وکم استاسي ان کان الله کو چې دی الله تعالی یرید غواړي یو چې بیلاری کی تاسي هو ربکم الله رب تاسو و الیه ترجعون خاص الله ته ورګزول شي ام یقولون افتران د دې آیت باره کې د مفسرینو دوه قول دي اول قول دا چې دا د نوح علیه السلام مکالمه ده څه مکالمه آپ سره د غایب سره ده او څه مخاطب سره نو دا د غیب سره راوړي دویم قول دا چې نه دا مکالمه د آخري نبی د خپل قوم سره مکالمه ده دا جمله معترضه شو
اول قول غره ځکه دا یو قصه دا به کټ نشي منځ کې ام یقولون دا خلق و افتراه چې د نوح علیه السلام د ځان دا خبرې جوړې کړې دي قولو تو ان افتریتو کما د ځان جوړ کړی دا مسله فعلی اجرامي نظما په ذمہ باندې جرم زما ده اجرام ښکارا د ګناه کسب ته وي او دلته مضاف پټ د اسم اجرامي په ما باندې دا ګناه د جرمونو زما وانه بریون زبیزار ما مما تجرمون دا څنګه چې تاسو جرمونه کوئ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن تفسیری دعوت نورسته اوس تفصیل د عذاب ذکر کړي نوح علیہ السلام خیره کړي وي نه دې کې عذر باندې خیره څنګه کړي وي چې الله وته وحی کړو چې ایمان نه راوړي خیره د نوح علیہ السلام سورته قمر کې ذکر دي ربي اني مغلوب فانتصر دا رنګي سورته نوح کې براشي چې الله دې نه یو کورم پرې نه دی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا الله ټول تبا کې نه خیره ولې کولې ځکه الله ته وحی کړی و چې بس نور ایمان نه راوړي و اوحي وحي وشانو علیہ السلام ته انو دیم لن یؤمن من قومک چې ایمان نه راوړي ستاسو قوم نه الا من قد امن لیکن تاسو چې ایمان راوړل پس دغه کسان نور ایمان کې نه داخلي فلا تبتئس مخفا کېږه بما كانوا يفعلون پات چې دی کوي واصنع الفلك بأعيننا دلته تقدیر دی مخالفت سخت شه نو نوح علیہ السلام خیره وکړي الله قبول کړي نه الله ته اوس د بچاو یو ترتیب ښیي واصنع الفلك جوړه کا کشته بأعيننا زمون په سترګو باندې الله سترګې لري دا په حدیثو کې هم ثابت دی او په قرآن کې هم ثابت دي څنګه چې دا د شان سره مناسب وي زموږ د رب صفات دغه د شان مناسب دي انکار ته نه پکار ووحنا زموږ په حکم باندې ولا تخاطبني او سفارش مکو ماتا فی الذین ظلموا په واره دا چا کې چې ظلم کړی یعنی مشرکان دي انهم مغرقون بشک دی غرقولی شي په دې فیصله شوې ده چې دی به غرقېږي محکومون بالغرق نوح علیہ السلام تدبیر شروع کو ویصنع الفلک او نوح علیہ السلام چې جوړولی کشتۍ وکلما مر علیه کله به چې تېرېده په ده باندې ملو نیوړله د قوم د نه سخرو منه ټوکې کولې ده پسې بیا عقله خلک دا د حق پرستو د کار په مقصد نه پوهېږي ټوکې ورپسې کوي دی به دا ویله نوح علیه السلام قمقل شوی دی نه اوبه شته سمندر نشته یو کشتۍ جوړوي دې ته څه ضرورت دی دا د لیونو کار دی خبر نه دی چې په دې عذاب راځي داسې به د اوبو نه ډکي قال نوح علیه السلام ورته ویل ان تسخروا منا که چې د تاسې ټوکې کوئ موږ پسې فإنا نسخر منکم بېشکه موږ به ټوکې وکړو تاسې پسې کما تسخرون که څنګه چې تاسې ټوکې کوئ یعنې که نن ما پسې ټوکې کوئ وخت به راشي بیا به زه تاسې پسې مسخرې کوم اشاره ده چې کافر پسې د عذاب په وخت کې مسخرې جایز دي فسوف تعلمون من یأتیهم زر دی چې پوه به شئ څوک دی چې را به شي د عذاب ونسي عذاب یخزي چې دی وشرمئ د مراد عذاب دی د دنیا ویحل علیه او را به شي په هغه باندې عذاب مقیم عذاب همیشه دین مراد عذاب دی د آخرت یا دواړو نه مراد د دنیا عذاب دی چې په دې کې به ختم شي حتی اذا جاء امرنا حتی ابتدائیه ده تر دې چې راغلی زمونږه حکم عذاب وفارت تنور وخوټ کېده تنور الله تعالی ما ښودلې وه چې کله تنور کې اوبه راوخوټ کېدلې نه بیا کشتۍ د خېجه ځکه تنور په دې باندې اور بلیږي اور چې په کوم ځای بلیږي هلته اوبه ښکته ځي او دې کې اوبه راوختلې چینتې جوړه شوه دا علامه د عذاب دویم قول تنور مراد وجه الارض ځمکې مخ نه اوبه راوخوټ کې هر ځای نه اوبه راوخوټ کېدلې هر ځای چینه چینه شي
قل لا مولا يحمل فيها سوارکا په دې کشته کې من کل زوجین د هرې جوړې نه استنې دوام یعنی هغه شی نه چې اوبو کې هغه ژوند نشي تېرولی او د انسانانو ضرورت ته یې نه په دې کشتۍ کې ځان سره اوچت کړه واهلک او کورنۍ خپله دا اوچته کوي لا من سبق علیه القول غیر دا چا نه چې مخکې نه شوی ده په دې باندې فیصله د عذاب د نوح علیه السلام زوی کنعان او ښځه په دې باندې فیصله د عذاب شوی ځکه دا مشرکان وو ایمان یې نه راوړی دا مخکې نه و کشتۍ کې ومن څوک نه و کشتۍ کې امنه چې ایمان یې راوړی وما آمن معه الا قلیل او ایمان نه راوړی نو راوړی د ملګرتیا کې مګر لږو کسانو لږ کسانو بعضې مفسرین وایي چې دا اویا و چا ویلي 10 کسانو چا ویلي چې دا 9 کسانو 3 کسان د نوح علیه السلام زامن او 3 ننګویندې وې ایو په خپله نوح علیه السلام 9 کسان ډله وه خو لږ کسانو خو وروسته انسانیت بیا د نوح علیه السلام د بچو نه خور شوی دی وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم هر کله چې عذاب راغلی او ډېرې شوې د الله طرف نه نوح علیه السلام ته امر وشو یا دا امر دی د نوح علیه السلام د طرف نه قوم ته خپلو مؤمنانو ملګرو ته اور سره په دې آیات کې ادب د سورې به ذکر شي ویل نوح علیه السلام ارکبوا سوار شي فيها کشتۍ کې بسم الله په نوم د الله باندې مجریها روانېدل دي دي و مرساها ودرېدل دي د الله په نوم باندې به روانېږي او دا ودرېږي ان ربي لغفور رحیم بشکر رب زما بخونکی مهربانه دی وهي تجري بهم في موج کالجبال عذاب شروع شو دې کشتۍ کې سوار شو کشتۍ روانه شوه ځکه اوبه شو که نه ډن ډن شو د نوح علیه السلام قوم کورونو نه راووته غرونو ته یې ځان رسوه اوله خو یې ورپسې ریشخند کو کشتۍ څنګه جوړی دې کې د نوح علیه السلام بچیان منډې وایي د نوح علیه السلام ته آواز وکړ وهي تجري دا کشتۍ روانه په دوی باندې فی موجن په چپو کې کلجبارې په شان د غرونو دوی چپې شو لکه غرونه د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ